وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور حماد په نامه باندې پوښتنه کوي چې ډیر کرته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو چاته په خوب باندې ورسي، نو چې کله رسول الله سلام د په خوب باندې ولید نو بیا چاته په خوب کې څه شی ورکي، یا ډوډۍ ورکي یا مثلا یو بل شی ورکي، نو چې دی راجیګ سي هغه رښتیا ورسره وي. دا څنګه ده؟ سمه ده محترمه، دغه خوبونه حقیقت دي، همداسې چې سړی تاریخ ګوري، په تاریخ کې خو بیخي ډېرې پیښې سوي دي محترمه. یو عالم یو کتاب جوړ کړی ده، مصباح الظلام فی المستغیثین الی سید الانام فی الیقظة والمنام. ډېر ښه خوندور او عجیب کتاب ده وروره، په دې کې ډېر همدغسې خبرې سته ده. او علامه شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله هم یو کتاب جوړ کړی، در الثمین بمبشرات النبی الامین. خپل شاه ولی الله سي محترمه دی کتاب کې ډېرې داسې خبرې ذکر کړي دي چې رسول الله سلام ویده و، پلار مریض و، بیا رسول الله سلام ورته خوب کې خپل ویښتان د ګیرې مبارکې ورکړي ول، بیا مې ورته ویلي چې دا اوبو کې واچوه، دا بیا وچکه. نو چې کله راویښ سو پلار یې بیا هغه اوبو کې واچول او به یې وچکلې، الله وایي جوړ کړ. پلار مې وایي بیا یو ویښته ماته هم راکړه، دغسې ډوډۍ هم ورکړې ده. که ته همدغه کتاب تنبیه کتاب چې د ده او د شاه ولی الله صاحب فیما یحتاج الیه المحدث والفقيه، او دلته مبشرات در الثمین بمبشرات النبی الامین، دې دواړو کې دا خبرې سته. خو یو ټکي ته د فکر وي محترمه، دا خوب ده. ما اوس که بالفرض دغسې یو سړی راجیګ سو ویلي چې ما ته رسول الله سلام دا په خوب کې راکړي دي دا ویښتان، نو هغه دغسې ویښتان نه دي بیا وروره لکه هغه چې په دنیا کې د سر په سترګو باندې د رسول الله نه ثابت وي، په ژوند کې ترې ثابت وي، هغسې نه دي. ځکه دا کشف ده وروره، د ده په حق کې به وي، خو د بل چا په حق کې دا حجت نسي ګرځېدلی. څوک د دې مدعي نسي کېدی چې وایي چې ما سره د رسول الله ویښتان دي، یا ما ته چې رسول الله کومه ډوډۍ راکړه د هغه ډوډۍ ده. ځکه دی به بیا د خپله مدعا په کشف ثابتې او کشف دلیل نه ده. ډېر ښه بحث محترمه. خپله شاه ولی الله صاحب بیرته بل کتاب تنبیه فیما یحتاج الیه المحدث والفقيه دغه کتاب کې کړی. الله دې جوړ لره ورور.